د غزني د جګړې اتل یو ځل بیا کارنامه وکړه. د کاپیسا امني قومندان کومه کارنامه وکړه ویډیو را سره طرفه پورې وګورئ. ګرانو مینوالو السلام علیکم. په کاپیسا ولایت کې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ د جګړې پر مهال د هیواد وتلی جګړیز قومندان فرید مشل ټپي شوی دی. د کاپیسا امني قومندان جنرال فرید مشل د مهال د بګرام په هوایي ډګر کې د درملنې لاندې دی. هغه ته نږدې سرچینو کې خبریال ډاټ کام ته وویل چې صحت یې کاملا د ډاډ وړ دی چې ډیر ژر به بیرته روغ راوګرځي. زموږ د معلوماتو له مخې دا مهال د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړه د کاپیسا ولایت په نجراب ولسوالۍ کې روانه ده. د کاپیسا امنیتي ځواکونه بیا وایي چې په دې برید کې وسلوالو طالبانو ته هم درنه مګزوبله اوښتې ده او پر وینا یې په یاد برید کې 10 طالبانو د وژل کېدو سره سره 12 تنه ټپیان او یو تنې ژوندی هم نیول شوی دی. د معلوماتو له مخې د کاپیسا امني قومندان فرید مشل د ننني برید په لومړۍ کرښه کې د جګړې پر مهال بوخت چې د وسلوالو طالبانو له لوري وویشتل شو. مشل له دې وړاندې په غزني ولایت کې هم په خپل سر د دښمن پر وړاندې جګړه کوله. هغه خورا جنگي قومندان دی چې په غزني ولایت کې هم د قومندانۍ پر مهال په سخت جنگي قومندان مشهور شوی و. فرید مشل هغه څوک دی چې تیر کال هم پر غزني د طالبانو ډلهیز برید ته سخته ماته ورکړه چې هغه مهال هغه برید د سلګونو طالبانو وژنه سره پای ته ورسید. فرید مشل په غزني کې د ډلهیز برید د ماتولو او د کامیاب ماموریت د پای ته رسولو وروسته په 13 می میاشت کې د ولسمشر غني په فرمان او د کورنیو چارو وزارت په غوښتنه د کاپیسا امني قومندان وټاکل شو. د سیمه خلکو پر وینا کله چې هم فرید مشل د کاپیسا امني قومندان په توګه ټاکل شوی دی له هغې وروسته په دې ولایت کې له دښمن لاره ورکه شوې ده او د جګړې پر مهال یې سخت تلفات راوړولي دي. فرید مشل یو له هغو پوځي افسرانو څخه دی چې په کندهار ولایت کې د شهید جنرال عبدالرازق سره یو ځای ډیر زیات عملیات او ماموریتونه ترسره کړي دي. د یادولو وړ د نوموړي په هیواد کې تر نورو امني قومندانانو ځوان او لوستی دی چې حقوقو برخه کې خپلې زده کړې هم پای ته رسولي دي. وران کتونکو او مینوالو په دې هیله چې دغه ویډیو مو خوښه شوې وي که چیرې مو خوښه شوې وي در سره لایک یې کړئ او نورو ملګرو او دوستانو سره هم شریکه کړئ. مننه.